انګریزان که د هېواد بقا دوی څه غواړي؟ په افغانستان کې د پردۍ مداخلې د ترویج یو تر ټولو بد اثر دا چې اشغالګرو داسې خلک واک ته رسولي وو چې په هر قیمت ورته شخصي مفادات او ګټې مهمې وي. دوی د ولس په نوم له ملي جیب څخه تغذیه کېدل. کله چې د افغانستان اسلامي امارت حاکم شو او دغه لوټماران په تیرو جنایاتونو وبخښل شول، ډیری وتښتېدل او د لوټمارۍ د دویم فرصت په تمه کېناستل. هلته انتظار اوږد شو او د دغه انتظار په دوران کې له څه کم 4 کلونو وروسته روسیې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژانده. د روسیې فدراسیون د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت ومانه او همداراز په رسمي توګه خپل د رسمیت پېژندنې ابلاغ لیک د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو محترم وزیر ته ابلاغ کړ او موږ له دې ګام نه مننه کوو. دا ملي پرمختګ او لاسته راوړنه دوی ته تر مرګ بدتره وو، ځکه ټول شیطاني افکار یې مغلوب شول. دوی د عقدو لیونتوب واخیستل او د ملت پر ضد یې ډېر بې اساسه غبرګونونه وښودل. که ملي فکر ورسره وای هیڅکله به یې داسې ناوړه بیانونه نه خپرول، ځکه رسمیت د یو ملت رسمي او اساسي حق دی چې په ترلاسه کولو سره یې د ملت د پرمختګ دروازې پرانیستل کیږي. اساسي ټکی دا چې 20 کاله داسې بې هویته خلک واکمن ول چې ازادي او سیاسي بصیرت یې تر ډېر لوی سوال لاندې موجود دي.